موږ سره کوم ظلم شروع کړی دی هغې لپاره یو کېدل دي او هغې تحریک چلول دي. آل خیبر پختونخوا گورنمنٹ امپلائنس گرینڈ الائنس لاړه یو احتجاجي جلسه د مرکزی صدر گرینڈ هیل الائنس خیبر پختونخوا اسلام الدین مرکزی صدر پاکستان افکا سید فضل غفار باچا صدر افکا خیبر پختونخوا وزیرزاده ملټری افکا خیبر پختونخوا سجاد احمد یوسفزئی په سربراهۍ کې وکړل شوه چې پکې په ګڼ شمېر سرکاري ملازمینو شرکت وکړو. سرکاري ملازمینو د حکومت د غلطو پالیسو او د IMF په خلاف شدید نغرهبازي وکړه او په لاسو کې بینرې نیولې وې. سرکاري ملازمینو سټیج ته په راتګ د خپلو مشرانو فورتفا استقبال وکړو. مقررینو په خپل خطاب کې وویل که چېرې حکومت زموږ مطالبات ونه منل نو زموږ احتجاجونه به دغه شان جاری وي. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.